په رشید خان د پاکستاني رسنیو بل تور وایي رشید میچ فکسینګ کړی. رشید خان ارمان چې د نړۍ په کچه یو ځلیدونکی او د نړۍ په ډیرو هیوادونو او لیګونو کې ډیر لوبیدونکي لوبغاړي دي، نو د پاکستانیانو ورته سترګې نه غړیږي او یو ځل بیا یې پرې د IPL په یوه لوبه کې د جوړجاړي تور لګولی دی. د افغان کرکټ سټایل په نامه یو ټوب چینل 8 ساعته وړاندې یوه ویډیو پورته کړې چې هغې کې رشید خان د ممبین انډینز لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کوي. رشید خان ویکټ ساتونکي سره شفر ایښی ترڅو د هغه د توپ اچونې لوري معلوم کړي، ترڅو ویکټ ساتونکی توپ په اسانۍ کیپ کړي او توپ ترې د بای او اضافي منډو لپاره ولاړ نشي. رشید خان ویکټ ساتونکي ته وایي کله چې زه ګوګلي توپ غورځوم تا ته یوه ګوته باندې اشاره کوم چې بال ګوګلي دی او ان یا دننه راځي. کله چې لیګ بریکر بال غورځوم یا بیا نو 2 ګوتې اشاره کوم ترڅو ته پوه شي چې زما بال بهر سوینګ اخلي. د رشید خان د ګوتو د اشارې پاکستانیانو رسنیو غلطي تعبیر کړي او هغه د میچ فکسینګ بللی. دا شفر ولې ایښودل شوی و؟ د رشید خان تیرو لوبو کې توپ اچونه داسې وه چې جاني بیرسټو څخه توپونه تلل او بای منډې راتلې، نو رشید خان بیرسټو سره شفر کېښود او د ګوتو په اشارو سره یې بیرسټو چې د خیدرآباد ویکټ ساتونکی دی یې پوه کړ چې توپ څنګه ونیسي. د رشید خان دې چارې سره د اضافي منډو مخنیوی وشو. پاکستان هغه مهال په رشید خان د الزامونه لګول پیل کړل کله چې اسیا جام سیالیو کې هغه د پاکستان ویکټې ولړزولې او له ضده ډکه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. د حیدرآباد د توپ وهنې کوچ او غبرګون د حیدرآباد د توپ وهنې برخې مشر ویلسمن ویلي چې رشید خان میچ فکسینګ نه دی کړی بلکې هغه د کیفر د اسانتیا لپاره چې توپ ښه کیف کړي همغږي کړې وه او د کار یې د ستایلو دی. نن ماښام 7 بجې د حیدرآباد د ډیلي پر وړاندې لوبه کوي او رشید خان به بیا هم پکې وي. ګران ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړه، تاسو ته به د نړۍ مهم خبرونه او د کرکټ معلومات او نور ډیر څه وړاندې شي. ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.